ناکامۍ نتیجه همدا ده. داسې دعوې خپرې شوي چې پاکستان حکومت په خپل هیواد کې خپل ورپوري چارواکي تلاشي کوي. د افغان میډیا درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که افغان میډیا چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو تر ورسیږي. په پاکستان کې د وروستیو ورځو یو انځور د خلکو ترمنځ ژور بحثونه راپارولي. په دغه انځور کې لیدل کېږي چې لوړپوړي حکومتي چارواکي د یوې مهمې غونډې څخه مخکې د سختو امنیتي تدابیرو له مخې تلاشي کېږي. که څه هم دا کار د امنیت د ټینګښت لپاره عادي بلل کېږي، خو د خلکو غبرګونونه تر دې ډېر ژور دي. د سیاسي شنونکو په وینا کله چې یو نظام خپل داخلي باور له لاسه ورکړي، نو د چارواکو ترمنځ هم بې باوري رامنځته کېږي. دوی وایي چې دا ډول صحنې یوازې فزیکي تلاشي نه ده، بلکې د نظام دننه د کمزورۍ نښې هم څرګندوي. ځینې خلک باور لري چې دا حالات ښیي چې پریکړې تل د خپلواکه فکر پر بنسټ نه کېږي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو کاروونکو دا پوښتنه راپورته کړې چې ولې هغه کسان چې د واک په لوړو چوکیو کې دي باید دومره سخت امنیتي چلند تجربه کړي. د هغوی په اند که یو حکومت په بشپړ ډول خپلواک او پر ځان باور ولري، نو دا ډول حالاتونه به ډېر کم لیدل کېدل. ځینې سیاسي تبصره کوونکي وایي چې هر هغه نظام چې بر بهرنیو فشارونو یا نفوذ ډېره تکیه وکړي، ورو ورو خپل داخلي ثبات له لاسه ورکوي. د دوی په وینا دا ډول وضعیت که چارواکي نه یوازې د خلکو باور له لاسه ورکوي، بلکې خپله هم د یو بل پر وړاندې محتاط او شکمن کېږي. له بلې خوا حکومتي سرچینو بیا دا ټولې خبرې ردوي او وایي چې دا یوازې یو عادي امنیتي پروسه ده چې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې عملي کېږي. دوی ټینګار کوي چې د هیواد امنیت د هر څه نه مهم دی او دا ډول اقدامات باید سیاسي تعبیر نشي. خو بیا هم عام خلک دا پوښتنه کوي که یو نظام په رښتینې معنا خپلواک وي، نو ولې داسې انځورونه د خلکو ذهنونو ته شکونه پیدا کوي. ځینې شنونکي دا حالات د داسې سیستم نښه بولي چې پکې پریکړې تل له بشري خپلواکیو پرته کېږي او دا کار بالاخره د ادارو ترمنځ د باور کمښت رامنځته کوي. د افغان میډیا درنو کتونکو دا زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.